دا لوبغاړي بیچارهګان راغلي دي وروره هلته د شاپور دران په غم باندې زاړي او دا خرکوسان منډې پسې وي او ویډیوګانې پرې ورسره کوي لوبغاړو سره ویډیوګانې کوي لوبغاړو سره لوبغاړي 10 سپږمو ته راوځي چې دا څه ځناور دي دا څه کوئ دا ټیک ټاک شهرت ټیک ټاک ویډیوګانو پسې کونه ورنه کوي تاسو ما صاحب په دومره ګیرو باندې تاسو راغلي یئ کونه پسې ورنه کوي ټول ورځ به لګیا دي تیغ دین او د حدیثونه به بیانوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلي دي او دا حدیث د 10 کسانو ته ورسوه او دا درود شریف د شریک او 15 کسانو ته ورسوه چې ثواب دې وسي تا د هغه نازل شوی قرآن کریم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل ده تا د هغه سپارې پاڼه په پاڼه ووهي چې تا به چاته تا به زړه کې دا خبرې چې زه خلکو ته ایمان او اسلام ورسوم که تا به دا خبره زړه کې چې زه خلکو ته باندې د خپل ویورشپ او د خپل لایکونه او د فالوور مې زیات شي تاسو سره دا غم ده د لایکونو او د فالوورو غم در سره ده په بالله که تاسو سره د اسلام غمي په سمت الله که تاسو سره د اسلام غمي دومره ګیره دې پرېښې ده د مولوي صاحب بجلیګر خبره ده یو بزرګ ته یو سړی راغلی چې ما دا ګیره ښه ده که دا د وزې لکۍ ښه ده بزرګ ورته ویلي که ما ګیرې ایمان تېر کړه خو ما ګیره ښه ده که ګیرې مې ایمان تېر نه کړه تا د وزې لکۍ ښه ده تاسو د وزې لکۍ پرېښې دي د وزې لکۍ په والله که تاسو دا ګیرې پرېښي غټ سړي یې دغه څو دانې د لغمان دي ورغلي دلته وروره په قبر کې ولاړ دی په قبر کې دا څه شی کوئ دا څه خوبه هم جوړ کړی مړې ورځ نه ده معلومه درته د غم ورځ درته معلومه نه ده او لګیا یې موبایل نمبر وباسلي دي وروره خلکو نه عکسونه وباسئ څه شی دي ولا پلانکی راغلی بستانکی تا ته راغلی ده که غم ته راغلی ده هر دله د اوس راغلی وروره دلته څوک ټیک ټاکران نه ګرځي منډې پسې وهي وروره څه شی دي ولا دا پلانکی ټیک ټاکر ده او عکسونه ورسره وباسئ ده به دې سړي به زه ښځه